اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت څلور دیرشمه برخه. اوس به د هجرت هغه لوی واقعات درته بیان سي. اول امام بخاری رحمه الله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه شپه چې موږ رهیسو دغه ټوله شپه او سبا بیا تر غرمې پورې متګ او مزل وکړي. کله چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تېرېدی. په لاره کې مو یو ډېره لوړ ډبره او اوږده ډبره ولیدل چې سایه یې درلودل او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو د دغه ډبرې سره واړول. ما په خپلو لاسو د رسول صلی الله علیه وسلم د بېدېدلو لپاره ځای جوړ کړی او پر هغه مې یو فرش هوار کړی او ورته ومې ویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته بیده سه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول صلی الله علیه وسلم پرېوتی او زه څه ګوښه سوم شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه د دغې ډبرې و طرف ته رارهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغې سایې ته استراحت وکړي. نو زه ورغلم او ورته ومې ویل: څوک یې؟ ده د مکې یا د مدینې د خلکو څخه یو څوک رایاد کړي، ول د هغه مریی یم. ما ورته وویل: آیا په پسو کې دې شیدې سته؟ د ویل هو. ما ویل: ما ته یې رالوشې؟ د ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یو میږ ونیوله. ما ویل: اول یې غولانځه د خاورو او د وریښتانو او د خیرو څخه پاکه کړه، بیا یې ولوشه. ده هم د غولانځې تر پاکولو وروسته یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلم. څنګه چې هغه بیده و، دا مې ښه نه وبلل چې له خوبه یې راویښ کړم. تر هغو مې انتظار ورته کوی چې څو رسول صلی الله علیه وسلم راویښ شو. نو زما سره د رسول صلی الله علیه وسلم د اوداسه او د څښلو دپاره د اوبو یو مشکوله وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوښو باندې اوبه توکې چې څه یخې سي. بیا مې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، ویې څښه. رسول صلی الله علیه وسلم هم تر هغو وڅښلې چې زه راضي سوم او دی صلی الله علیه وسلم اوبه سو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل: آیا د تلو وخت نه دی؟ ما ویل: هو یا رسول الله. بیا نو له هغه ځایه رهي سو. دویمه واقعه: څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاجر و، ګشته او مشهوره سړی و، هر چا پیژندی. او رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ سړی و، هر چا پرنګ نه پیژندی. اوس چې دوی دوه سره ملګري دي، نو که به په مخه څوک ورلی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه به یې پوښتنه وکول چې دا څوک دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به ورته وویل: دا سړی لار راښیي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار وښیي او د ده مقصد به د دین او د خیر لار و چې ما ته زما د دین او د عقیدې لار راښیي. درېیمه واقعه: سراقه ابن مالک په عربو کې یو مشهوره جنگي فارس یا پهلوان و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غار ثور څخه راووتل او د مدینې منورې پر طرف رهي سول، هر چا دا کوشش کوي چې دوی پیدا کړي او د قریشو هغه سل اوښه جایزه واخلي. د دغو خلکو د جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خو دا کیسه به پخپله سراقه ته پرېږدو چې دی یې پخپله کوي او په دې وخت کې دی مشرک و، پر خپل شرک و. سراقه ابن مالک وایي چې زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې مکرمې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی. ویل: یا سراقه، دغه اوس مې د دریاب د غاړې سره یوه سیاهي ولیدل چې فلاني طرف ته رهي وه. ګمان کوم چې دا به محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری وي. سراقه وایي: زه پوه شوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم، نو مې خبره واړول او سړي ته مې وویل: دا دوی نه دي، بلکې تا پلانی او پلانی لیدلی دي چې زموږ په مخ کې رهي سول. سراقه وایي: زه په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې کار او حرکت نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر اخره ورسره ناست وم، نه ولاړېږم، ځکه که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. نو خود خبرې او مجلس ورسره کوم. کله چې دوی ولاړ سول، زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم او خپل یو مینځي ته مې وویل چې زما آس وباسه، د پلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه او زما انتظار کوه.
ما خپل نیزه غشي او لنډي راواخیستل، د کور د شا تر دروازې ووتم او پټ پټ ورغلم څو آس ته ورسېدم. نو پر آس سپور سوم او پر هغه لار رئیس وم چې هغه سړي ویلي دي. دلته نو سراقه پر دې خپل حال پرېږده. هلته رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری دي او روان دي. خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه وخت د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا رهي او څه وخت بیا تر مخ رهي، څه وخت بیا راسته طرف ته ځي او څه وخت بیا چپه طرف ته ځي، یعنی دې طرف او ها طرف ته کېږي. مګر رسول صلی الله علیه وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دي. څه وخت وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم ورته پام شو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر لحظه یا هر ګړی هاخوا او دې خواته کېږي. نو یې پوښتنه ځینې وکوله، ولې ابوبکر څه در پېښه ده چې مخ ته او ورسته کېږي؟ ابوبکر رضی الله عنه وویل، یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځېږي چې کمین به درته نیولی، یعنی څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو تر تا له مخه سم، او بیا مې زړه راته ووایي چې د شا له خوا به څوک حمله پرې وکړي، نو بیا تر شا سم. بیا په زړه کې راوګرځېږي چې د طرف ته خوا به یو څوک حمله پرې وکړي، نو یوه طرف او بل طرف ته کېږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله عنه حرص او د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای قرار نه درلودی، لکه پتن چې شاوخوا پر راګرځي. خو رسول صلی الله علیه وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړي، قل ان الله معنا، الله زموږ سره دی، مه بیریږه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زړه هم پر آرامه شو. خو پس له څه وخته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدی چې ډیر لیرې یو سړی پر آس سپور دی، په ډیره چټکي او په ډیره تیزی سره د دوی پر طرف باندې رارهي دی. ول یا رسول الله، هغه سپور سړی په موږ پسې رارهي دی. رسول صلی الله علیه وسلم نو ورته کتل، خپله لار رهي دی او قرآن مجید وایي. مګر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فکر په دغه سړي کې ډیر بند دی. هغه سپور سړی ډیر تیز رارهي دی او وار په وار ودوی ته رانږدې کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تشویش او په پریشانۍ کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډیر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځایه دوی په نیزه باندې ویشتلی شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل، یا رسول الله، سړی ډیر رانږدې سو، د هغه ځایه سم ویشتلی شي. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم دعا وکول، اللهم اکفیناه بما شئت، الهی په هر شي او په هره طریقه چې ستا خوښوي موږ د ده څه وساتي. رسول صلی الله علیه وسلم د دعا څخه نه و فارغه شوی چې د سراقه د آس پښې په مځکه ننوتې. مځکه هم سخته او ډبرینه مځکه، خو د آس پښې په مځکه ننوتې او سراقه د آسه ولوېدی. سراقه وایي، قسم په الله تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت آسه نه یم لیدلی، دا اول وار دی چې د آسه ولوېدم. او بیا مځکه سخته وه او ډبرینه وه، خو د آس پښې مې په مځکه باندې ننوتې. کله چې د آس څخه ولوېدم، نو د هغه غشو یو جابه راسره وه، هغه مې راوایستل چې موږ به پر هغو غشو باندې پال اچول. دغه پال اچول د مشرکانو دین او عقیده وه. وایي د هغو غشو سم یو غشی د پال پر قسم راوایستی چې آیا په دوی پسې ورسم که یا ضرر ور ورسوم که یا، خو داسې غشی راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه، یعنې د دوی د تعقیبولو څخه یې منع کولم. خو د پال یا د غشي په خوله مې ونه کړل، بیا پر آس سپور شوم. دونه ورنږدې شوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم قرائت مې اورېدی. رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ نه راته ګوري، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما خواته ډېر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آس ولوېدم. بیا مې په زور آس راپورته کړ او د آس پښې مې په ډېر تکلیف د مځکې راووتې. کله چې د آس پښې د مځکې سره راووتلې، د آس د پښو د ځایه څه یو ځلېدونکی ګرز لکه دود دا رقم دا راووتی او د اسمان خواته پورته شو. بیا مې هغه خپل د پال غشي راوایسته، خو د غشي څخه بیا داسې غشی راووتی چې زما نه و خوښ. اوس نو سراقه پوه شو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نشي ورنږدې کېدلی. سراقه وایي، نو مې ورنارې کې الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي. حال دا دی چې دی د هغه سلو اوښانو انعام د اخیستلو دپاره د دوی په وژلو پسې رارهي و. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری یې ودرېدو.
سراقه وای دغه حالات ما ولیدل ما ته دا معلومه شول چې د رسول صلی الله علیه وسلم دین بشکاره او غالب شي نو پر اس پور شم او ورلم رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل ستا قوم پر تا باندې سل اوشه جایزه او انعام یې شي او په هغه حالات می خبر کړي چې خلکو د صلی الله علیه وسلم په باره کې فکرونه درلودل او بیا مې ورته وویل که خواړه یا کالو ته ضرورت لري درته را بیوړم خو دوی شی نه وغوښتی فقط وی ویل چې زموږ حال در سره وساته یعنی چاته مه وایه چې موږ چیرې یو ما ویل دا چې زه ستاسې حال نه وایم د دې په مقابل کې څه شي راکوي تاسو ښه متوجه سئ رسول صلی الله علیه وسلم نه ورته وویل چې د مدینې شریف څخه به یا وڅکي یا خرما درته راولېږو او نه د کومو پیسو وعده ورسره وکړو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل څنګه به یا سراقه چې د کسرا بنګړي یا وشي هغه ستا په لاس تاسو ته معلومه ده چې د پارس باچا ته کسرا ویل کېږي چې په هغه وخت کې د پارس باچاهي د مځکې پر مخ تر ټولو لوی باچاهي وه او د دغه کسرا به د سرو زرو بنګړي په لاس ول اوس رسول صلی الله علیه وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا هغه بنګړي ستا په لاس وي ستا د زړه احساس به څنګه وي او څه حال او څه کیفیت به وي سراقه ته دا خبره ډیره عجیبه او بې مفهومه معلومه شوه چې دا څه وایي او دا څنګه خبره نو الکسرای نوشیروان شه رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو نوشیروان چې د پارس باچا دی او د هغه بنګړي ستا په لاس وي ستا به څه احساس وي اوس نو دغه خبرې او موضوع ته توجه پکار چې یو نفر د خپل قوم په پټه او په هجرت راوځي او د پر سر د قوم د طرفه سل اوشه جایزه ایښول شوې وي او د سر یې پکار او دغه اوس د سر هیڅ څوک او هیڅ قوت هم نشته خو دغه نفر وایي چې دی او د دین به د مځکې د باچاهانو پر هغه لو باچي باندې کامیاب شي او د هغه باچا هغه بنګړي به د سراقه په لاس وي نو عقلن دا نصر لګیږي او عقل یې نه کوي دا عجبه ده دغه اوس په خپل د سر د خلکو په کار دي او د سر هیڅ قوت او طاقت هم نشته او دی بیا وعده ورکړي چې مسلمانان به د پارس باچي اشغال کړي او د کسرا باچي به هم اشغال کړي هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لو باچي ده او د هغه کسرا د پارس د باچا چې کسرا دی د هغه بنګړي به په غنیمت واخلي او دا پس له 100 کلو یا 200 کلو هم نه پیښیږي بلکې ستا په وخت کې به پیښ سي یا سراقه نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته د امان یو ورقه راولیکه زه به اوس په تا څوک نه خبرو او ته به د امان ورقه راولیکه کم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا شو نو به ته امان راکړي رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل سراقه ته د امان عهد ولیکه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم داسې لیک ولیکه چې په هغه کې لیکلي ول دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دي یعنی هیڅ ضرر به نه ورسول کیږي په دې شرط چې دی به د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت خبر چاته نه وایي څوک وایي چې دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله عنه وکوله څوک وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکوله سراقه هم هغه نوشته ورسره واخیستل او رهي شو واقعا یې دغه حال چاته ونه وایي حتی نور داسې خلک هم په مخه ورغلل چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېدل خو سراقه به ورته ویل چې د دې منطقي معلومات ما وکړئ دلته څوک نشته سبحان الله د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځي او د ورځې په آخر کې دی چوکیدار او ساتونکی نور خلک هم د دې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي تقریبا 8 کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول شو دغه لیک او نوشته په هغه ورځ ښکاره کړ کله چې مسلمانانو په جنگ کې دی بندي ونیوي د ورځ ما سره ستاسي د نبی د طرفه د امان لیک را سره هغه العجب کوم دی هغه لیک ښکاره کړ د هم هغه نوشته ورسره وایستل صحابه کرام او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسته رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوم بر و وفا هو دا د وفا او د نیکی ورځ الهی هغه هم پرېښو رښتیا هم دا پر هغه وعده وفا و چې ډیره موده مخکې ورسره کړې و ځکه د حنین غزا تر هجرت 8 کاله وروسته او د مکې مکرمې تر فتح کولو 2 ورځې وروسته پیښ شو او سراقه په هغه ورځ د دغه لیک په واسطه خلاص شو
کله چې بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په وختو کې د فارس ښارونه یو په بل پسې نیول کېدل، فارسیانو شکست وخوړی او کسرا وتښتېدی. مسلمانانو د کسرا خزانې، زر او جواهرات او ډېر قیمتي شیان په غنیمت واخیستل. ټول جواهرات یې و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته راوړل. د دغه جواهراتو په جمله کې د کسرا هغه بنګړي هم راوړل شو. دلته نو عمر رضی الله عنه امر وکړ چې خلک دې راټول شي. خلک سره راټول شول. بیا سراقه بن مالک ته چې په مسلمانانو کې وو او په دې وخت مسلمان سوی و، هغه ته ورغږ کړ او دغه د کسرا بنګړي د سراقه په لاسو باندې ورواغوستل. اوس نو لاسونه لوړ ونیسل چې خلک یې وویني او د خلکو په مابین کې تیر سه. اوس نو د کسرا هغه بنګړي د سراقه په لاس دي او لاسونه یې لوړ نیولي دي، د خلکو په منځ کې تیریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل چې خلکو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولي دي او هغه د کسرا بنګړي شرنګوي او وایي زموږ نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په دې پسې خلک ګرځېدل او دی د بیرې او د خوف په حالت کې و. ما ته دغه زیری راکړ: کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري کسرا، څه حال به دې وي یا سراقه چې د کسرا وشي به ستا په لاس وي. نو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وینا او پیشګویي پس د لږ کلو څخه ښکاره او پیښه شوه. دا صادق مصدوق صلی الله علیه وسلم چې مخبر صادق دی. څلورمه واقعه: رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری په آرام زړه د مدینې منورې پر طرف رهیدي. د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دي، مګر پر هغه معروف او مشهوره لار نه، بلکې پر نوې او پر نامعلومه لار او مدینې منورې ته هم نږدې شول. خو په لار کې پر یو خیمه ورغلل چې دا خیمه د ام معبد خیمه وه. ام معبد چې یو سخي او زړور او فصیحه ښځه وه، د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی نو دې به اوبه او خواړه ورکول. اوس رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر دغه خیمه ورغلل. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری د خیمې ته ورسېدل، د ښځې میړه هم نه موجود، یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده، ځکه دغه ام معبد د کوچي عربو څخه وه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ښځې څخه پوښتنه وکوله چې د خوړلو دپاره یو شی در سره دی، ځکه د دوی خواړه هم خلاص ول او دوی پر داسې لار تلل چې هلته نه کلی او نه کورونه او نه بل څوک پر دغه لار تلل. نو ځکه یې دغه ښځې ته وویل ستا سره د خوړلو یو شی شته چې په قیامت یې در سره راشي. ښځې وویل که زما سره د خوړلو دپاره شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي، یعنې بې له غوښتنې او بې له طلبه به ما در کړی وای. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نشته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر په والله د خوراک هېڅ شی را سره نشته. خو هلته د خیمې سره یو وچه او ډنګره ضعیفه او زړه میږه ولاړه وه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ام معبد دغه میږ چیرته چې ولاړه؟ ښځې وویل دا یو میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده، پر پښو لا نشي تللی، دلته په خیمه کې ولاړه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیدې نه لري؟ ښځې وویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اجازه راکوي چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه په حیرت کې شوه دا څه وایي؟ وچه او ډنګره میږه ده او دی وایي چې زه به یې ولوشم. ښځې وویل که شیدې کې ستا خو ویلوش. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس د میږې غولانځه مسح کړ او بسم الله یې وویل. د میږې د غولانځې څخه شیدې راتوی شوې. ښځې ته وویل یو لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښی ورکړ چې د یو غټې ډلې بسیالې. رسول صلی الله علیه وسلم هم د میږې څخه شیدې رالوشلې، دونه شیدې راولوشلې چې هغه لوښی ډک شو. اول یې ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدلو او تر اوبه کېدلو پورې وچښلې. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو وچښلې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم پخپله وچښلې. دویم وار یې بیا میږ ولوشله او د ام معبد ټول هغه لوښي چې د دې د شیدو دپاره په کور کې ورسره ول هغه یې ټول ورډک کړل. دا ورته ګوري او په تعجب کې ځکه هغه میږ ده چې د دې سره وه او دا په خبره ده چې دا وچه میږ ده او ضعیفه ده او ډېره ډنګره ده. اوس یې دونه شیدې وکولې چې دا په خپله ورته حیرانه.
خیر رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه جن رئیس ول لږ وخت وروسته ابو معبد یعنی د ښځې میړه او خاوند په داسې حال کې رالی چې وچې او ډنګرې میږې رارهي کړي وې. خیمې ته چې رالی ویې لیدل چې د کور ټول لوښي په شیدو باندې ډک دي. نو په تعجب کې شو، ول دا شیدې چیرې وې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې وویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې د دې وچې او ډنګرې میږې سول وشي او دا د هغه مبارک سړي برکت دی. ابو معبد وویل دغه سړی والله هغه د قریشو صاحب او ملګری بوله چې مقصد رسول صلی الله علیه وسلم او ولته د چهره او د قیافې بیان راته وکړ. یا ام معبد، دغه د ام معبد قصه ټول مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړي او د دې سبب چې ټول مؤرخین دغه قصه بیانوي هغه دا دی چې ام معبد یو هوښیاره، پوه، ذکي او ډیره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې ډیر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټولو هغو احادیثو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې وصف پکې بیانېږي، هیڅ چا د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی بیان کړی لکه څنګه چې دغه ام معبد بیان کړی. سره د دې چې ام معبد بیله دغه یو وارې بیا رسول صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره به کلونه تیر کړي ول، هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې دغه وصف نه دی بیان کړی او نه بیانولای سوای لکه ام معبد چې بیان کړی. نو له دې جهته علما کرام د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې په وصف کې هغه اساسي مرجع د ام معبد حدیث بولي. که څوک د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې وصف او بیان غواړي، د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نشي پیدا کول. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اوریدونکی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ګوري او هغه صلی الله علیه وسلم یې مخ ته وي. نو له دې جهته هغه ټول مورخینو د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې په باره کې د ام معبد دا قول ساتلی دی ځکه چې ډیر فصیح دی او ډیر اهمیت لري. اوس به د ام معبد هغه بیان چې د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې یې کړی دی درته رانقل کړم او بیا به په پښتو د هغه ترجمه درته وکړم. کله چې د ام معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکوله چې دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه ول، نو دی ورته وویل رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاسة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خزرات نزم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتمحه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنزر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولی چې په هغه خوږوالي سره یې درته ترجمه کړم، خو بیا هم دغه د ام معبد فصیح او بلیغ بیان به په خپله ناقصه ژبه د پښتو او پښتنو ورونو لپاره ترجمه کړم. ام معبد وایي داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، ښه اخلاق او ښه خلقت یې و، د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنې خېټه یې نه درلوده، سر یې کوچنی نه و، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده ول، په اواز کې یې ښایست و او په غاړه کې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه، اوږدې او سره مښتې وریځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبه به یې درلوده.
او کبه خبرې کولې هوښیارې او د محبت ډکې خبرې به کولې د لیرې تر ټولو ښه ایسېدی او د نږدې څخه تر ټولو ښایسته او عزتمن و خبرې یې خوږې وې سره جلا جلا وې نه ډېرې وې نه لږ وې یعنې نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نه سي هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه خبرې یې لکه پیولل سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې چارشانه و په جګوالي کې یې کمی نه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی یعنې نه جګو نه ګردۍ د دوو شاخو یا د ګلدستو په مابینځ کې یو شاخ یا یو ګلدسته وه او په درو سرو کې ده ته ډېر کتل کېدل د دې خبرې سي مقصد رسول صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري سي ابوبکر صدیق دی او عامر ابن فهیره دی یعنی دوی درې لکه د ونې درې شاخونه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې دي خو سترګې د ده څخه نه اوښتل کېدې په قدر او په عزت کې تر نورو بهتر و ملګري یې درلودل چې پر ده ډېر مهربانه ول چې ده به خبرې کولې د ده خبرو ته به چپ ول یعنې غوږ به ورته نیولی او که به یې یو کار ور وفرمایي د هغه په عملي کولو کې چابکي کوله ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کوله ورین تندی و او په خبرو کې عبث او بېهوده خبرې نه وې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قیافې هغه بیان و چې معبد خپل میړه یا خاوند ته د رسول صلی الله علیه وسلم علامې ویلې نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دي چې موږ یې په مکه مکرمه کې خبرې اورېدلې او زما دا قصد دی که مې په وسه پوره شوه چې د ده ملګری به کېږم یعنې که موقع برابره شوه ملګرتیا به کوم دا د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه وه چې د ام معبد سره ولیدل په دې وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د ام معبد خیمې ته ورغلی هلته په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېدل چې خلکو اورېدل خو د بیتو ویونکی نه لیدل کېدی هغه بیتونه داسې وو جزا الله رب الناس خیر جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالهدى واهتدت به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازي وسودد لهن بني كعب مكانا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصاد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم لو تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة هائل فتحلبت عليه سريحا ضرة الشاة مزيد فغادرها رهنا لديها لهالب يرددها في مصدر ثم مرد اسماء رضی الله وای کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د غار ثور څخه ولاړی موږ ته دا نه و معلومه چې رسول صلی الله علیه وسلم چیرې او کومې خواته ولاړی تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خوا څخه رالی او دغه ذکر شوي بیتونه یې ویل خلکو اواز اورېدی او په پسې ول خو څوک یې نه لیدی تر څو چې دغه د اواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی نو اسماء رضی الله وایي کله چې موږ دغه بیتونه واورېدل موږ پوه شو چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې پر طرف ته هیلي پنځم کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې طرف ته رهیو ابو بریده رضی الله تعالی عنه چې دا بیا وروسته مسلمان شو او اسلام یې راوړی په دې وخت کې لا د اسلام نو راوړی چې د خپل قوم مشر او رئیس و
دا په مخ ورلی هغه هم د ابو بریده د دې لپاره راوتلی و چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان شوی لو جایزه واخلي خو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو او خبرې ورسره وکړي پر هغه ځای د خپل ټول قوم سره چې تقریبا اویا نفر ورسره راوتلي ول ټول مسلمانان سو او بیا خپل لنګوټه د نیزې پر سر د بیرغ پر قسم باندې وتړله او دا اعلان وکوي چې د امن او د سلامتیا هغه باچا رالی چې دنیا به ټوله په عدل او په انصاف ډکه کړي شپږم د مدینې منورې په لار کې رسول صلی الله علیه وسلم ته زبیر رضی الله عنه په مخ ورلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راوتلی او زبیر و رسول صلی الله علیه وسلم ته او ابوبکر صدیق ته یو جوړه سپین کالي ورکړ محترم ورونو څنګه چې وخت پای ته ورسېدی زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکې برخه کې واورئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین